شهنواز خانه اخر ته به ما سره واده کله کې؟ ولې د آزاد ژوند دې نه دی خوښ؟ ولې ځان په پنجره کې لکه د زر کې بند دی؟ او لیکتیا خدای دې ځان له غرقه ځای نه ځای نه ګورې خو راځې زر وکشه. و د راجندر نوسیا د شاتو د دې ګبین نه یو پوټی بار روزه او ځان په اوداسه کې کا چې د دنیا په حال احوال پوه شي چې دنیا څو ډانګه ده. دا وګوره د کوټې نه درپسې خط راغلی. څه بچا هغه ستا کوم راغی؟ زه صرف دې ویلو ته راغلی مخواخې مور هله به زه تاسو ته خپل مخ ښیمه تر څو چې مې ستا د زوی سلطان بدل د دشمن نه نه اخیستی. ضرور بدل به صرف شیربانو علي شهنوازه ځکه چې هغې درد قسم خوړلی دی. شیربانو؟ او شیربانو د خپل لور بدل اخیستو له پخپله ځنګل ته تلې ده، پخپله تلې ده. دا څه وې خواښې مور، دا څه وې؟ شیربانو به د خپل ورور بدله له اخیستو چې زه مړ وی خلک به څه وایي؟ شیربانو تا خو زما جنازه په ژوندوني باندې وښکله. پورته راوځئ خانانو، پورته راوځئ، پورته راوځئ. کوم کور خاوره چې به ما ته غر ښکاره کېده، غر نن د هغې کور خاوره ما ته ډیران ښکاري، ډیران. تاسو په خپله دشمني نشئ کولی نو په دشمن پسې ښځه ولې لېږلې ده؟ تاسو په لاسونو کې څه بنګلې جوړې دي؟ جواب راکئ. بدتمیز خبرې کوه شهنوازه، چغې مه وهه. تا ما ډېر بد کړي دي چې تا ته مې بله رویره درکړې ده، رویره درکړې ده. هم ډېر بد کړي دي چې ستاسو غوندې خلکو سره مې خپلولي کړې ده. اوس هم څه تلې راغلې نه دي شهنواز خانه. که زمونږ دا دوستي دې نه خوښه نو دا رشته اوس هم ماتېدی شي، ولې چې موږ په خپل هم ډېر شي. بکواس مه کوه اسلم ګله، ګنې دا ژبه به درنه پرېږدمه. زمونږ سترګې مه روباسه شهنوازه، ته زمونږ زم ضرور یې، زمونږ پلار نه. یو خبره مې یاد ساتئ خانانو، د شیرزاده سره سره تاسو هم زما دشمنان یې، دشمنان یې. خوښ دې شو کاکاجي دا زوم، تا ته خو ما مخکې ویلي وو چې دا دوست نه دشمن دی. دشمن ته جوړ دا پته نشته چې شهباز خان په خپله دشمنۍ کې سم رسېدلی دی، ځکه چې زما دومره لوی خاندان دی چې هره ورځ پکې یو مري، نو بیا هم زه خپل دشمن سره 10 کاله پورې جنګېدی شم. شیرزاده چېرته پټ شوې دا راوځه، تاسو راوځه. چغې مه وه زلمیه، ولې چې دا د شیرزاده کلی دی که هغه ته پته ولګېده نو یو قیامت به راشي. قیامت خو به اوس زه د هغه په کور راولم او هغه ته به ښیم چې نران دشمني څنګه کوي. نو بیا لاړ شه، په خونړي ځنګل کې هغه ستا د مرګ
او د ژوند ورځې شپې شماري ورځې شپې شماري تلاړ شه خپل مرګ لا بیا د توریالي قبر تیار ساته ولې چې ستا د توریالي نورې ورځې شپې په دې دنیا باندې ختمې شوې هڅه ورک شه شهزاده بار ته روزه واه اوس خو اوسه دا زمري د لاندې راګیره شوه که نه شمروزیه خدای دې خرکتار څه کې دا زه چې وینم پرېږده دا چې دی خو دا جنۍ دا دشمنه د شیرزاده خو دا د چا عزت هم دی شیرزاده دشمنی کوي خو د ښځو سره نه د نرانو سره لکه ځان چې واخلې دا زما ښکار د شیرزاده او په لاس راغلی ښکار خو شمروز خان پلار ته هم نه پرېږدي شمروزیه زما خبره وګوره یار خدای ته وګوره یار دې جولۍ ته وګوره د خدای د خیر نه ویرېږه یار ګوره یار که په تا کې لږ غونته هم زما له دوستۍ ته لحاظداري دي زما خبره ومنه دا جینۍ پرېږده ولې چې دا پردی امانت دی پردی چنغله ده خو موږ ډاکوان یو او د بل په مال باندې ډاکه وهل موږ د پلار نیکه میراث کوو نو بیا ستا مرګ زما میراث دی شیرزاده دا تاسو وکړو همدې ته خو پښتو وایي که نه شیربانو همدې ته پښتو وایي دا د پښتون شان دی وګوره زه تا ته منت کوم چې زما د مرګ خوبونه پرېږده او خپل کلي ته واپس لاړه شه دشمنه ما دا قسم خوړلی دی چې زه به ستا مړ وجود ضرور ځان سره وړم شیربانو ضد من کوه دشمني د ښځو کار نه دی دشمني خو د نرانو کار دی او بیا ته خو پردی چنغلی زه لاړه شه او د هغه سره واده وکړه او خپل ژوند ښه په خوشحالۍ تېر کړه زما هره خوشحالي به ستا د مرګ نه پس شروع کېږي چې تر څو پورې ما خپل قسم نه پوره کړی زه به واپس لاړه نه شم په یو ښځه باندې لاس وچوتول د پښتون شان نه دی شیربانو خو که ستا دا ضد وي او ستا عزت پې بچ کېږي نو بیا دا واخله چړه او ما پې ووهه چې ستا قسم پوره شي